السلام علیکم دوستانو. د کونړ چارواکو ته د چارتراشو د قاچاق د مخنیوي سپارښتنه وسوه. د کرنې وزارت وایي چې په کونړ کې د لرګیو د قاچاق یو څه بیلګې موندلې دي، خو په دغه ولایت کې سیمه ییزې چارواکو ته د ځنګلونو پرېښودو او چارتراشو د قاچاق د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې د کونړ د چارتراشو د قاچاق ویډیوګانې او انځورونه خپرېږي چې په دغه شبکو کې یو شمېر کسانو سخت غبرګونونه راپارولي دي او د طالبانو غوښتنه کړې وه چې د دغه قاچاق مخه دې ونیسي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا په یوه خپره سوې خبرپاڼه کې راغلي دي د دغه وزارت مرستیال مولوي صدراعظم د یادو راپورونو د څېړلو په موخه کونړ ولایت ته تللی دی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو له چارواکو سره تر کتنې وروسته د طالبانو سره په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي دي. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې نن سهار د طالبانو پر رینجر موټرو باندې 3 چاودنې شوي دي. د روغتیایي سرچینو د معلوماتو له مخې د یادو چاودنو روغتون ته 21 تنه ټپیان وروړل سوي وه چې درو یې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړې ده. سرچینه وایي چې د ټپیانو په ډله کې 2 میرمنې او یو بل ملکي وګړی هم شامل دي. دغه 3 چاودنې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم تاییدوي او وایي چې په دې پیښو کې یو شمېر کسان برسېرن ټپیان هم دي. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د خپلو کارونو د برته پیلېدو لپاره ټول چمتووالی نیول سوی دی او ټاکل سوی ده چې په نږدې راتلونکي کې مراجعینو ته پاسپورټونو ویشلو بهیر پیل سي. پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د تېرې زمري میاشتې له 24 نیټې د افغانستان د پاسپورټ ریاست د مراجعینو پر مخ تړل سوی دی. طالبان وایي په دې وروستیو کې یو شمېر هغه کسان هم نیولي دي چې د کابل په ځینو سیمو کې خلکو ته جعلي پاسپورټونه جوړول او په خبره نیول سوي کسانو پر خپل جرم اعتراف هم کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي وایي په افغانستان کې د داعش ډلې موجودیت د هغه هیواد لپاره د منلو نه دی. ښاغلي رئیسي نن شنبه د سپټمبر په 18مه په تاجکستان کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې له ګډون وروسته وویل په افغانستان کې د داعش ډلې موجودیت یوازې د ایران لپاره نه بلکې د هغه په خبره د ټولې سیمې لپاره خطرناک دی. هغه وویل په هیڅ ډول یې نه منو چې ترهګر او داعش ډلې دې راسي او زموږ په سرحدونو کې د ځالې جوړې کړي او هیوادونو سیمې او افغانستان ته زیان ورسوي.